بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په دې ویډیو کې موږ او تاسو کوم ټاپک یا موضوع چې ده هغه د دې باره کې ده چې څنګه موږ او تاسو how to download video without software from Facebook. موږ او تاسو څنګه کولی شو یو ویډیو ډاونلوډ کړو د فیسبوک څخه بدون د سافټویر، لکه څنګه چې مخکنی ویډیو کې یوټیوب څخه دې ویډیو کې د فیسبوک څخه. نو دې لپاره به هماغه طریقه موزیلا فایرفوکس براوزر باید تاسو ولرئ. صحیح شو؟ او یوټیوب او فیسبوک چینل به خپل یا فیسبوک پیج اکاونټ خپل خلاص کړئ. مثال په توګه لکه دلته اوس ما ګوره پي کې وینس په نوم ویډیو سرچ کړی، غواړم چې دې نه یو ویډیو ډاونلوډ کړم. ما خو تېرو ویډیو کې ویلي چې موږ سره ډاونلوډ منیجر دی چې ډي ام ورته وایي، انټرنیټ ډاونلوډ منیجر، خو دا یو میاشت بعد ایکسپایر کېږي، بیا مجبور لایسنس کې ورته واخلئ. هر چا وس خبره هم نه ده. نو فیسبوک اوس موږ سره دی، یو ویډیو خوښه هم شوه، غواړو دا ډاونلوډ کړو. کمپیوټر کې ګوره، موبایل کې هم کېږي، موزیلا انسټال کړه، هماغه طریقه ده، فیسبوک اکاونټ خلاص کړه. نو یو ویډیو هم خوښه شوه، غواړو چې ډاونلوډ کړو، سافټویر را سره نشته، بدون د سافټویر نه به یې څنګه ډاونلوډ کړو. مثال په طور دا ویډیو ده، دا زه غواړم ډاونلوډ کړم. نو په ویډیو به کلیک کړئ. کله چې په ویډیو کلیک کړو ویډیو به پلی شي. ویډیو خیر سټاپ پرېږدو، یا سټاپ کوئ بیا به څه شي، په همدې ویډیو به رایټ کلیک کړئ، شو ویډیو URL د دې انټرنیټي ادرس ده، دا په دې به کلیک کړئ. دا ادرس به کنټرول انتخاب کړئ او رایټ کلیک په دې به څه کړئ، کاپي. یو بل ټپ به واخلئ، دا ادرس به هلته څه کړئ، پیسټ او انټر به وکړئ. بیا به دنه بس څه وکړئ، بیا ولی شئ تاسو په همدې طریقه www ګوره لیکل شوی دی www ډاټ، نو تاسو دا www پاک کړئ، د دې په ځای سمپل ام واچوئ او په څه کلیک کړئ، انټر. نو دا ګوره ریفرش کېږي او په دې شکل به تاسو ته ویډیو شو شي. بیا ګوره دلته ډېر ویډیوګان ده، خو زموږ دا ډاونلوډ پکار دی، بس په دې به سمپل کلیک کړئ. چې کله هم کلیک کړئ په همدې ویډیو بیا رایټ کلیک کړئ، سیو کړئ، سیو ویډیو اس، په دې به بیا کلیک کړئ. ویډیو مثال ډاونلوډ کول غواړئ، صحیح شو، اوس خپله موږ ته ډاونلوډ میسج باکس خپله راځي. چینل سبسکرایب کول هم د یاده ونه وځي. اوسه پورې تقریبا څومره ویوز دغومره چینل باره کې هغه شوی ده، ویورس 9 ساعته ډېر شوی ده، 4000 ساعته ګوره په یو کال کې پوره کول دي. نو دې کې کوشش کوئ چې ویډیو آنلاین ګورئ. چینل ټول سره سبسکرایب کړئ، چینل نوم مو تاسو ته مخکې ویلي، کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس. صحیح شو، چینل سبسکرایب کړئ. نو دلته اوس راشئ، په دې رایټ کلیک، سیو ویډیو، داسې میسج به تاسو ته راشي. ویډیو زه مثال په ډیسکټاپ ډاونلوډ کړم، هر ځای کې چې ږدئ، یا مثال په سی ریفر ځای کې چې ږدئ، ویډیو ته څه نوم ورکړئ، مثال پي کې وینس دا نوم مې ورته ورکړئ او په څه نه کلیک وکړئ، سیو. نو تاسو دلته وګورئ ویډیو ډاونلوډ شروع شو. یعنې هره ویډیو چې تاسو غواړئ ډاونلوډ کړئ همدای طریقه ده، څنګه په همدې طریقه څه کېږي، ډاونلوډ کېږي. ډاونلوډ ګوره روان دی، خپله وخت لري، وخت نیسي څه وخت. نو دې دپاره هم کوشش کوئ دې تخنیک دپاره موزیلا فایرفوکس براوزر استعمالوئ
په دې براوزر کې دا شی نه ښه ترسره کېږي. نو امید لرم انشاءالله ویډیو مو ډېر څه زده کړي وي. کمپیوټر ټپس اینډ ټرکس پښتو چینل سبسکرایب کول د یاده ونه باسئ، ملګرو سره هم شیر کړئ او په فیسبوک کې ګروپ جوین هم کړئ. کمپیوټر ټپس اینډ ټرکس کې ملګرو ورته انوایټ هم کړئ. مننه، ښه وخت.